Salam, dear friends. Hope to be fine, doing well, and feeling very great. This is Education Afghanistan, Easy English and Pashto, presented by me, Mansoor Wahdat. Today is our A-20th lesson, and we are going to start the A-20th lesson. ملګرو تاسو بیا خرغلاست وایم نن زموږ د A برخې شلم درس دی. د A برخې شلم درس کې موږ لومړنی د ګرامر نه پیل کوو او په ګرامر کې موږ یو دوه ډېر مهم موضوعات چې تر ټولو ډېر کاریږي هغه د سبجیکټ او ابجیکټ په اړه یعنی فاعل او مفعول په اړه غږیږو چې تقریبا په هر جمله کې یعنی عموما په هر جمله کې دغه یا فاعل اوسیږي یا مفعول اوسیږي او دغه سره موږ ډېر مخ کېږو. راځو تعریف کوو فاعل چې دا په هر ژبه کې وجود لري. subject is the doer of an action. معنا فاعل چې دی دا په جمله کې د یو کار تر سره کوونکی دی. څه دی په جمله کې یو کار تر سره کوونکی دی. مثلا موږ وایو احمد goes to school. احمد مکتب ته ځي. دغه په جمله کې یو مثلا یو ځل احمد راغلی دی بل ځل یو تګ راغلی دی. تاسو اول په جمله کې کار پیدا کړئ. کار چې پیدا کو بیا به دا پیدا کړئ چې دغه کار د چا په واسطه تر سره شوی دی. کله چې مو هغه پیدا کو هغه ته څه وایي فاعل وایي. نو دغه وجه نه موږ ویلی شو subject is the doer of an action. subject په جمله کې د یو عمل تر سره کوونکی دی. for example احمد teaches English. احمد teaches English. دلته ول teaches پیدا کړي. teaches دا عمل دی. وګورئ تدریس کوي. احمد تدریس کوي. تدریس خو کېږي دغه تدریس څوک کوي احمد یې کوي. نو دغه ته څه ویلی شي فاعل ویلی شي. سو احمد دی احمد دلته په خپله سبجیکټ شو. مثلا آی ګو هوم زه ښوونځي ته ځم. کار څه کېږي تګ کېږي که نه دغه ورب شو. دغه کار چا کړی دی ما کړی دی. نو دغه آی په خپله دلته په دغه جمله کې موږ سره احمد فاعل شو ځکه چې دغه ټیچ یې تر سره کړی دی او دلته موږ سره څوک فاعل شو آی یعنې زه فاعل شو ځکه چې ګو یې تر سره کړی دی. ګورئ موږ دوه ډوله فاعلونه لرو یا یو ناون لرو او یو پروناون لرو. څه لرو پروناونز لرو. په پروناونز کې بیا موږ آی وی یو they he she او it لرو. آی وی یو they he she it. آی معنی د زه وی معنی د موږ یو معنی د ته یا تاسې د معنی د دوی هی معنی د هغه شي معنی د هغه خو هی د نارینه لپاره او شي د ښځینه لپاره. اټ معنی د دا. آی وی د هی شټ کله چې پروناون راځي یعنی ضمیر راځي نو دغه څلور پروناون او ودانې پروناون دي. آی وی یو د هی شټ دا د پروناون په ډول باندې کوي. مګر د دې سره په څنګ کې موږ نومونه لرو لکه د هر نوم په خپله موږ دپاره یو سبجیکټ کېدلی شي. که غواړو دغه سبجیکټ په ځای پروناون وکاروو دغه کاروو او که غواړو خپل نوم یې وکاروو هغه نوم یې چې دی ناون دی هغه په خپله موږ سره سبجیکټ کېدلی شي. نو موږ سبجیکټ ویلی شو. ګورئ دغه سبجیکټ دی دا هم سبجیکټ دی دا هم سبجیکټ دی. دا پروناون دی او دا څه دی ناون دی. دغه ولې سبجیکټ دی ځکه چې عمل یې تر سره کړی. دغه ولې سبجیکټ دی ځکه چې دا عمل یې تر سره کړی دی. نو هر کله که تاسو یو جمله ګورئ په هغه جمله کې داسې څه ګورئ چې هغې په جمله کې عمل تر سره کړی هماغه ته په خپله څه وایي فاعل وایي. راځو یو بل ډیفینیشن کوي. subject is someone or something that we talk about in sentence. وایي که چېرته دغه په جمله کې عمل تر سره نشي یعنی عمل اجرا کول را نشي نو بیا به په دغه جمله کې څنګه فاعل وپېژندلی شو. ګورئ په دغه وخت کې تاسو جمله کې داسې پېژندلی شئ داسې څوک داسې یو شی یا یو څوک چې هغه په اړه موږ په دې جمله کې غږیږو یعنې ټول فوکس زموږ په هغه باندې هغه ته څه ویلی شي فاعل ویلی شي. مثلا موږ وایو شي از فاین هغه ښه ده. شي از فاین هغه ښه ده. دا شي موږ د دې فاین لپاره راوړی که دا فاین موږ د دې شي لپاره راوړی. دغه از او فاین دواړه موږ راوړي د دې شي لپاره تر څو دغه موږ څنګه کړو روښانه کړو. دغه شي دلته فاعل شو. ولې فاعل شو ځکه فاعل شو دغې په اړه موږ څنګه کړي دي په دغه جمله کې دغه ټولې خبرې موږ د دې شي په اړه کړي دي. احمد از هیر احمد دلته دی. دا از هیر دا از هیر مهم دی که احمد مهم دی. دلته د احمد لپاره مو از هیر راوړی دی. د از هیر لپاره موږ احمد نه دی راوړی. نو دغه ټولې خبره موږ چې دلته کوو د احمد په اړه کوو. سو دلته څه شو احمد څنګه شو دا په خپله فاعل شو. ولې فاعل شو ځکه چې د هغې په اړه موږ خبرې کوو. یو فاعل شو. یو بیا موږ مفعول لرو. څه لرو مفعول یعنې د خو هغه دی چې عمل یې تر سره کوو. یو داسې دی چې عمل په هغه باندې تر سره کېږي. مثلا زه وایم احمد محمود وواهه. دې کې یو عمل تر سره شو. چا عمل تر سره کو احمد تر سره کو. څه تر سره کو وهل. اوس محمود څه شی شو محمود دلته محمود یې وواهه. دا عمل په هغه باندې تر سره شو. دا په څه باندې چې عمل تر سره کېږي همدغې ته ابجیکټ وایي یعنې همدغې ته مفعول وایي. مثلا موږ یو جمله وایو
دا تعریف داسې کوو چې object is the receiver of an action. object چې دی یعنې معبول چې د عمل اخیستونکی دی. اخیستونکی یعنې دا معنی چې کار په ده باندې تمامیږي یعنې په ده باندې کېږي. مثلا وایو احمد هټس محمود. موږ وایو احمد هټس محمود، په دې کې کار ترسره شوی دی. صحیح ده، ور پیدا شو. دا کار چا ترسره کړی؟ احمد ترسره کړی. دا څه شو؟ سبجیکټ شو. کار په چا ترسره شوی؟ په محمود باندې ترسره شوی دی. نو دا څه شو؟ آبجیکټ شو. تاسو په جمله کې داسې کلمه، داسې نوم، داسې څه به پیدا کوئ، داسې ضمیر به پیدا کوئ چې په هغه باندې کار ترسره شوی. نو کله چې مو دا پیدا کړو هغه په خپله آبجیکټ دی. مثلا I told him، ما هغه ته ویلي. کار چې دی ویل دی. چا ویلي؟ ما ویلي. دا سبجیکټ شو. چا ته وویل شو یعنې دا کار په چا باندې ترسره شو؟ هم په هغه باندې. نو دا آبجیکټ شو. سمپلی په ګرامر کې سبجیکټ هغې ته وایي چې په جمله کې یعنې کار ترسره کړي، یا هغې ته وایي چې د هغې په اړه موږ خبرې کوو. آبجیکټ هغې ته وایي چې دا کار په هغه باندې ترسره شي. ساده په یوه جمله کې تاسو منعکسولی شئ، لکه احمد هټس محمود. احمد محمود وهي. ګورئ کار څه شوی دی؟ وهل. چا ترسره کړي دي؟ احمد. نو دا وهل په خپله ورف شو. چا ترسره کړي؟ احمد ترسره کړي. د هغې سبجیکټ شو. په چا ترسره شوي دی؟ یعنې دا کار چا ترسره اخیستی دی؟ په چا باندې تمام شوی دی؟ په محمود باندې. دغه محمود آبجیکټ شو. So this was our first part. Let's go to our another part. Coming to words, follow me. Anxiety, anxiety. Apply, apply. Appointment, appointment. Assistant, assistant. Avenue, avenue. Anxiety माना د تشویش. For example, I have anxiety for exams. زه امتحانونو لپاره تشویش لرم. Apply مانا د درخواست کول. For example, you have to apply for new job. Appointment مانا د ټاکنه د وخت یا دنده. لکه یو څو سره وخت وټاکي چې کتلو لپاره د کال اپوینټمنټ، هغې ته اپوینټمنټ وایي. دندې ته هم اپوینټمنټ ویلی شي. اسسټنټ معنی د همکار، یعنې هغه څوک چې چا سره مرسته کوي. فار ایگزامپل احمد از مای اسسټنټ. اvenue معنی د جاده. For example, I will meet with you in the 3rd Avenue. So simply, anxiety تشویش. apply درخواست کول. appointment معنی د ټاکنه، یعنې د وخت ټاکنه یا دنده. assistant همکار. او avenue معنی د جاده. Thank you. It was our second part. Let's go to our third part. Sentences. Follow me. How do you memorize the words? How do you memorize the words? By using them in sentences. How is the weather? It is cold. It is hot. It is warm. It is rainy. It is snowy. It is foggy. How do you memorize the words? معنی ته لغات څنګه زده کوي؟ How do you memorize the words? ته لغات څنګه زده کوي؟ By using them in sentences. زه دا د جملو کارولو، یعنی په جملو کارولو کې زده کوم. How is the weather? موسم څنګه دی؟ ګوري مختلف ځوابونه تاسو ورکولی شئ. It's cold. یخ دی. یخ دی. It's hot. ګرم دی. It's warm. معتدل دی. It's rainy. بارانی دی. It's snowy. واورین دی. It's foggy. ګرجن دی. So it's cold معنی ده یخ، hot ګرم، warm معتدل، rainy بارانی، snowy واورین، او foggy ګرجن. Simply دغه ټول چې کوم دي لکه دا پوښتنه چې وشي دغه ټول ځوابونه تاسو ورکولی شئ. دغه it is معنی ده او نور دغه نومونه تاسو څنګه کولی شئ؟ چینج کولی شئ. So thank you very much. It was our A-20th lesson. If there is any question, just leave it in comment box. Till I'm coming in the A-21st lesson, recommending you to Allah have a good, great, best and terrific time.